الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترم او معززو دوستانو، مونږ او تاسو د اصول حدیث یا د مصطلح الحدیث شپږ درسونه ویلو، هغه کې مختلف تعریفونه او د مختلفو اصطلاحاتو سره موږ تاسو آشنا شو. وم نمبر درس زموږ او تاسو په دې باره کې دی چې د قوت او ضعف په اعتبار باندې د خبر ویش حدیث خبر اثر دې تعریفونه هم کړي. نو خبر تعریف به تاسو ته معلوم وي، په مخکې درسونو کې مویل ده. اوس په دې درس کې موږ او تاسو دا وایو چې د قوت او د ضعف په اعتبار باندې د خبر ویش چې خبر په اعتبار د ضعف او په اعتبار د قوت باندې څو قسمه تویشل شوی ده، یا د اصول حدیث او علماو څو قسمه ویشل. دا دوه قسمه ده، یو ته مقبول حدیث ویل کېږي، بل ته مردود ویل کېږي. مقبول خبر او مردود خبر. نن به په دې درس کې موږ او تاسو دغه دوه تعریفونه پیژنو. مقبول حدیث یا خبر څه ته وایي؟ هر هغه خبر ته ویل کېږي، هر هغه حدیث ته ویل کېږي چې مخبر به رښتینولي د مخبر به دغه څوک چې خبر مونږ ته راوړي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده، د ده رښتینولي راجح وي. د محدثینو په منځ کې د ده رښتینولي، د ده صدق، د ده رښتیا ویل راجح وي. دې ته مقبول حدیث ویل کېږي یا مقبول خبر. هر هغه خبر ته ویل کېږي چې د مخبر به دا څوک چې خبر ورکوي د ده رښتینولي، د ده صدق، د ده رښتیا ویل د احادیثو د امامانو په نسبت باندې یا د محدثینو په نسبت باندې راجح وي. دې ته وایي مقبول حدیث. حکم یې څه دی؟ د دې حدیث حکم دا ده چې حجت پرې نیول کېږي. دا حدیث محتج به ده، د باندې حجت نیول کېږي، دلیل پرې نیولی شو د احکامو د وجوب دپاره یا د نورو شیانو دپاره، او بل دا چې عمل پر واجب ده. حکم د مقبول حدیث حجت پر نیول کېږي او دارنګه عمل پر واجب ده. دویم د قوت او ضعف په اعتبار د خبر ویش دویم مردود حدیث. مردود حدیث هغه حدیث یا هغه خبر ته ویل کېږي چې د مخبر به دغه خبر راوړونکي دغه خبر چې موږ ته راکوي چې دا د الله د رسول حدیث ده، د ده رښتینولي د محدثینو په نسبت باندې راجحه نه وي، د ده رښتیا ویل راجح نه وي، د ده صدق راجح نه وي. نو دې ته ویل کېږي مردود حدیث. او دا حدیث د دې حدیث حکم چې ده حجت هم پرې نیول کېږي، حجت پرې نه نیول کېږي. او بل دا چې عمل پرې واجب هم نه ده، نه پرې حجت نیول کېږي او نه پرې عمل واجب ده. بیا هر یو مقبول او مردود احادیث دا بیا په خپل صنف کې یا په خپل کور کې دا بیا په څو فصلونو باندې ویشل شوي، په څو ډولونو باندې ویشل شوي، هغه بیا په خپل ځایونو باندې وایو ان شاء الله. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و اصحابه اجمعین.